خوږو کتونکو د سالکین دریم قسم ته مجذوب محض وایي. دوی د شروع نه تر مرګه پورې د جذب په حالت کې وي. داسې سالک د عوام د تربیت لپاره نه وي. په ټول عمر کې یو یا دوه کسان په تربیت سره د ځان په شان مجذوب محض جوړوي. د سالکین دا قسم خلق د کرامات مالک هم وي. د داسې سالکین د عوام سره هیڅ واسطه نه وي. راځئ چې یو داسې ولی الله نه ځان خبر کړو چې په پښتونخوا کې د الحاد او بدعت خلاف په ژبه او قلم باقاعده جهاد وکړو او خلک یې د ګمراهۍ نه بچ کړل. دا لوی شخصیت د حضرت سید علی ترمذی رحمت الله علیه المعروف پیر بابا شاگرد حضرت اخون درویزه رحمت الله علیه وو. نو راځئ چې وی ګورو. د وخت بے مثل عالم درویزه صاحب رحمت الله علیه په 956 هجری کې د افغانستان علاقہ ننګرهار کې پیدا شو. د والد صاحب نوم یې غدا او د نیکه نوم یې سادی وو. د بابا د مزار په دروازه یو بورډ لګېدلی دی چې د دوی نوم په میاں عبد الله لیکل شوی دی. اخون درویزه بابا په اصل ترک وو. په نیکونو کې جیون بن جنتی لومبه سړی وو چې د لغمان نه ننګرهار ته راغلی وو. چې د اخون درویزه صاحب نیکو په ننګرهار کې شهید کړی شو نو والد صاحب یې د مومندو په علاقه کې آباد شو او اخون درویزه صاحب خپل ورکوټواله هلته تیر کړو. د شورونه د علم په سنتو باندې د عمل زهد او ریاضت شو کې پزړه کې وو او په دین کې د بدعت خلاف وو. د درویزه صاحب رحمت الله علیه ډومبه استاد حضرت مصر احمد وو. د چا په نگرانی کې چې په ډومبي کال قرآن شریف حفظ کړو او د دین ډومبي کتابونه ولولل او په دویم کال یې وړاندې اسباق حاصل کړل. الله ولا مضبوط حافظه ورکړې وه. د ظاهري علم باوجود ورته هیڅ سکون نه وو. روحانی طور بیقراره وو. د جناب مولا سنجر صاحب په وساطت د حضرت شیخ الاسلام جناب سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو. هغوی د ریاضت په هغه طریقه واچولو کومه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په سنتو پوره وه. 15 کاله یې په ریاضت کې تیر کړه. بیا د ذکر الهی د اجازت په درخواست پیر بابا په طریقه سلسله عالیه چشتیه کې شامل کړو. اخون درویزه صاحب د الله په ذکر کې ډوب شو او په لږ وخت کې د لوی مقام مالک شو. د دې نه پس یې د مرشد په حکم د تصوف ته کتابونو نه فیض واخستو. د پیر بابا په حکم یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د سیلګرۍ دپاره د لرې لرې علاقو اوږد سفر وکړو. کاشکار او بیا کشمیر ته راغلو. د سفر دوران یې د علما او فقرا او خصوصا د حضرت مولا باسی صاحب نه ډیر علم حاصل کړو. چې واپس پیر بابا له راغلو نو هغوی ورته په 4 سلاسل کې خلافت ورکړو. دا هغه دور وو چې د اکبر اعظم د بېدینه خیالاتو په سبب په دین اسلام کې د تغیر کوششونو په مختلف طریقو ګډون کړی وو. که د پیر بابا په مشرۍ کې د هغه خلفا د دې الحاد مقابله نه وی کړې نو باید چې نن زمونږ په علاقه کې اسلام په اصلي شکل کې موجود نه وي. اخون درویزه رحمت الله علیه د خپل مرشد په هدایت د هغوی په ژوند او د مرشد د وفات نه پس هم د کلم او ژبې په ذریعه د 2 فرقو خلاف جهاد وکړو. د یوې فرقې مشر میر قاسم او د بلې فرقې مشر بایزید انصاری وو. اخون صاحب 3 ځله بایزید انصاری ته په مناظره کې ماته ورکړه او په 4م ځل بایزید د مناظرې نه پشا شو. په دارنګ د بایزید باطل عقاید هم ماته وکړه.
دویم کس چې په مسلمانانو کې د انتشار باعث جوړ شوی وو میر قاسم وو. دی هم په بحث مباحثه کې لاجواب کړو او خلک یې د قرآن او د سنت په لاره روان کړل. اخون صاحب د علم سمندر وو. اخون په تورانی ژبه کې د لفظ علامه برابر دی، ځکه درویزه صاحب په عوام او خواص کې د اخون په نامه مشهور شو. اخون درویزه رحمت الله علیه ګڼ کتابونه لیکلي وو چې پکې تذکرة الابرار والاشرار، ارشاد الطالبین، ارشاد المریدین، مخزن الاسلام او شرع اسماء الحسنى شامل دي. مخزن په پښتو ژبه کې دینی کتاب دی او د قوشا 400 کالونه په پښتنو کې لوستی شي. دی کتاب په ټوله پښتونخوا او بالخصوص په سوات کې ډېر اهمیت حاصل کړی وو. خوشحال بابا وایي چې په سوات کې دوه شیزه مشهور دي، مخزن د درویزه او دفتر د شیخ ملی. مشهور روسی مستشرق پروفیسر ډورن وایي چې پښتو ژبې او ادب لا چې کومو خلکو شهرت او دوام ورکړو په هغوی کې اخون درویزه وړاندې دی. اخون صاحب د شاهجهان بادشاه په دور کې په 1840 هجری کې وفات شو او په پیښور هزارخانه قبرستان کې د موجوده سړک په غاړه دفن شو. د مزار سره نږدې د اخون بابا جومات په نوم یو جومات دی چې طالبان پکې علم حاصلوي.